بلکې الله په قرآن کې سوی فلا تقل لهما اف اف ټکې به دا مخکې نه کړي. د دې نه لاندې څه نشته کې الله به هغه ذکر کړی. دا څومره فایده وه؟ درېیمه. څلورمه فایده دا اولنی کس خو تاسو ولیدو که نه، دا خبرې خو تاسو واورېدې که نه چې الله زما مور پلار و بوډاګان او زما بیزي ګړې هغه ما ساتلې، ما به د ورځې پهله شل به مې هغوله ورکول مخکې د بچو نه. یو ورځ زه رالم ناوخته شوی ورباندې مور پلار سر ته ولاړو او لوښی راسره و او بچو مې ژړل خو هغوله مې پی ور نه کړو. چې کله مې مور پلار راپاسې نو هغوله مې پی ورکړو. زه ډېر ګران کار دی اورېدو کې آسان دی خو په کولو کې څه دی ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. راشه نن سبا د بچو د لاسه خلکو مور پلار بلکل پرېښودي چې د مور پلار پکې لا وایسته صرف بچی دی او بچی دی نو بیا ښځه ده د دې نه هغه نه خلاصېږي چې مور پلار حقوق ادا کړي. او دې ځای کې د مؤمن ته وګوره چې د سحره پورې هغه ولاړ دی نو داسې هم نشي، هغه داسې هم کولی شوی که نه چې دا پیر اخیستی جدا یې ښه دی د بچو له جدا کړی هغوله یې ورکړی، کولی شوی که نه شي کولی؟ هغه صحیح طریقه وه خو دا د هغه هغې اوچته درجه وه. لکه دومره پورې د هغه د مور پلار قدر او احترام کوو چې نه بچي د هغه پورې پی نه شي څکلی چې څو پورې زما د بوډا پلار او بوډۍ مور نه څکلي. نو په دې کې دا فایده راووته د مور پلار سره ښه کول. قرآن کې دنیا ایتونه یې دی مبارکې او ډېر حدیثونه په دې باندې شتي، خو هسې موږ به یو څو ایتونه او حدیثونو ته اشاره وکړو چې دا خبره زموږ په زړه کې کېږي. الله په قرآن کې همیشه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کړی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. دا الله حق دا دی چې د هغه نه علاوه به د چا بندګي نه کې توحید به منې بېډاري کوی وي د مور پلار سره ښه کول. د الله حق او د مور پلار د حق ولې یو ځای راځي؟ د هغې دا وجه ده والله اعلم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلي یو نو دا الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي یو او دا د هغه طاقت دی او هغه زموږ خالق دی او موږ مخلوق یو. خو په هغې پسې د دنیا ته د راتلو زموږ سبب څوک دی؟ هغه د مور پلار دی. نه ځکه د الله د خپل حق سره د دوی د حق ذکر کوي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاسو رب دا فیصله کړې ده چې بندګي به نه کېږي مګر د الله، د الله حق دی. بیا مخکې ته څه وایي؟ وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول. دې ځای کې بیا چې نو د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کو، بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسئ نو دا خبره ورسره هم کړې د مور پلار به هم شکر وباسئ. واعبدوا الله یا وصینا الانسان بوالديه. موږ وصیت کړی د انسان ته، الله وایي چې د مور پلار سره دې ښه کوي. حملته امه وهنا على وهن. مور دې په خېټه باندې ګرځو نو څومره کمزورتیا او څومره سخته به یې مور وایي. بیا د هغې نه بعد الله وایي آیت په آخره کې ان اشکر لي ولوالدیک. نو شکر وباسئ زما او د چا؟ د مور پلار. ځکه علما وایي چې د الله شکر دی ویستو او د مور پلار شکر دی نه ادا کوو نو الله چې کوم شکر ویستی دغه نه قبلېږي. او چې د مور پلار شکر دی ادا کوو د الله شکر دی نه ویستو نو د مور پلار د شکر چې کوم ویستی دا نه قبلېږي. د یو بل سره لازم دي دا شکرونه چې وباسي. د الله اوچت نعمتونه یې په موږ باندې نو د مور پلار هم په موږ باندې غټ احسان دی. د الله سبحانه وتعالی شکر به وباسي نو بیا به مور پلار شکر هم وباسي. د الله نه بعد په دې دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې موږ اوس یو او چې به کوم ځای کې هم یو نو الله نه بعد په دې کې سبب څوک دی؟ دا زموږ مور او پلار دی. رب العالمین خو د هغې انسانانو صفت کړی دی کوم چې د مور پلار سره ښه کوي. د یحیی علیه السلام مبارک الله سبحانه وتعالی وایي وبرا بوالدی ولم یکن جبارا عصیا. الله وایي یحیی علیه السلام چې د مور پلار سره ډېر ښه کول. په قرآن کې الله وایي خپل وزرې هغو ته چې دی نه کته کوي. وزرې کته کوي دې څه مطلب دی؟ ځان د هغوی په مخ کې څه کوي؟ عجزه کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله وایي د وزرې ورته کوزې کوي. یو ځوان سړی به
د 15 کالو د 13 کالو سم زورور وي بوډا پلار به د لسکم سل کالو 15 کالو هغه بس در سختي خبرې کوي د وزر سر ټیټ نیولې خبره به اوري د مؤمني وزیری کوزي کړي دا مخکې څو خبرې نشي کولای هغه مخکې سه او یو غر دی او خبره کې نه ستاسو خپل زور او درس بدن یې شي اگر که د بدن پر یا سر تړي زور اوري خو خفض لهما جناح الذل من الرحمه نو خپل وزیر کوزي کی نو بوډۍ مور به بوډۍ د ګرځېدو بني هغه به دې تکړه ځوان زوی ته قاریږي نه دی د غلې ناس او سید مور به دې شي وکړو څنګه چې ته به خوشاله نه به وکړو وزیر سي او وزیر به کته کړي نو ګډي زورور انسان او ما په حرم کې دا واقع لیدلی و چې زه ناسو ما موز میکونه د قلیل مې ناسو نو د هغې سره خوا کې بیا د لار وتېرېدو نو په دې کې یو کس چې ګاډۍ ودروله په ګاډۍ کې بوډۍ زنانه ناسته وه هغه زنانه خپل مونځ کو بوډۍ زنانه وه نو ما مونځو کې بیا ناست وم په حرم کې نه هسې دې بوډۍ ته مې سوچ لاړ ډېره بوډۍ وه چې دا ماشاءالله اوس څومره ښکلی مونځ کوي او الله یادوي دی په دې کې لږ څه بعد هغې زوی راغی او زوی چې له ما ولیدو سبحان الله چې بلکل زاریان کړم یو دنګ ښکلی هلک سمه غټه ږیره وه او د دې مخ نه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود او د دې مخ نه د دې سجدو هغه رڼا د دیندارۍ هغه رڼا تله نه راغی د دې مور سره چې کله مور ته راورسېدو د ولاړې نه ورته خبره نه کوله د دې سره سرې ټیټ کړو نو هغې ته په غوږ کې زیرو غونته کې وځو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزیرې به بلکل کته کړي په غوږ کې ورته وځو بس دی هغې ورته یې وځو هغې ته پیزار کې پیزار هغې لاس نه پیزار یې به خپل ترخ کې نیولو نو دې ته ونه کتو چې دې ته لاس به زما کپړې څخه شي یا ما سپین توپ یا سپینه کپړه مې اچولې دا وسخه شي دلته نه هغه پیزار یې به یې ترخ کې نیولو نو مور روانه کړې او د خندا شي نو مور د دعاګانې کولې دې ته واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې د کور نه راوتو دغه طریقه وه چې راوتو مور ته به وي السلام علیکم ورحمت الله مور زلاړم هغه ته وعلیکم السلام ورحمت الله زوی لاړ بیا به وته کې به ته مور الله دې پته دې سره رحمو کې لګ څنګه چې زما شوم لوي کړه هغه وته زوی الله دې پته دې سره رحمو کې لګ به بوډا وایي چې ما سره دا خکې دغه طریقه وه دغه عادت چې کله د کور نه راوتو ابو هريره دغه رسوک دی چې دغه امر حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نقل کړي خو د مور په مخ کې ګورغه سنو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او الله بیا مخ کې دغه آیت کې وایي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او یا الله دې سره رحم وکړي باغو باندې لکه څنګه چې زه وړکې لوی کړی ما څومره سختې به هغو تېرې کړي ستا به دې لویولو کې نو د هغې به دا جزایي چې ته به د هغوی په مخ کې ځان کمزوری کړې که ته زورور ومې دا بعض کسان د مور پلار سره داسې خبرې کوي ته وایي چې د مور پلار دې سره نوکران دي داسې بد اخلاقه وي د مور پلار سره نو چې سره ته نصیحت وکړي هغوی زما مور پلار بد اخلاقه دا یو امتحان دی د مور پلار د بد اخلاقه کېدو مطلب دا نه دی چې ته هم بد اخلاقه دا خو د الله نعمت دی چې مور پلار چاله ورکړي د مور پلار خو نعمت دی که نه بیا به هغې لپاسه بل نعمت دا دی چې مور پلار سړي له داسې ورکړي چې هغه خوش اخلاق دیندار دا یو نعمت خو چې اوس الله چاله مور پلار ورکړي او مور پلار بد اخلاق د هغې مطلب دی ته به ورسره بد اخلاقي کې ته به وهي ته به ټکې د بعض ظالمان مور پلار وهي الله اکبر زاریان هم هغه انسان ته د هغه د زړه ته چې هغه د الله سوچتېږي په پلار باندې د هغه له سوچتېږي په مور باندې هغه انسان به یې له سوچتېږي چې ټوله شپه او شپه ورځ هغه غریب مزدوریانې کړي ته یې ساتلی په ته یې سبقونه ویلي ته نن ګزار کوې او په تا به یې ګزار نه کوو هغه مور چې ته ستا لپاره څه څه نه دي کړي دا موضوع اوږده ده زه ولزمه نه نن ته به هغې باندې ګزار کوې هغه مور پلار نن تا ته د بچو نه چې دنه سپه ښکاره شو بچي کله راغلي بچي خو لږ وخت شوي دي چې ستا کور ته راغلي او ته پرې ستړی کېږي هغو له تا له څه نه دي کړي تا له خو هېڅ لا نه دي کړي ته وله ګټې ته وله ورکې چې ناجوړ شي ته هسپتال ته بوځي هر څه یې ته وله کې سبحان الله هغه چې چا چې له څه کړي نه دي د هغو سره دومره محبت کې چې هغه خلک دې وله پرېښوده چا چې ستا دپاره خپل ژوند چې دی خاورې کړی
هغه دې پرې خو د وړي کې ماشوم ته بدی شي هغه وړي کې ماشوم په مینه محبت کې بچی دی هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه غټ انسان هغه بوډۍ مور هغه درنه ښځه هغه به پرېږدي دا غریبان ځان له بیا پته چې په کوم ځای کې پراته وي کله به د ایرونو جنګ وي یو وي نو تیب وزنه بل وي تیب وزنه الله اکبر او دوی به که وبه و که اته به و د مور پلار سره به د کټ کې پراته وي د هغوی به کې سملاستو ځای نه و برابر یو به خپو کې نو بل به په ترخ کې نو بل به به سینه ناست او څه عجیبه حالات به و هغو به کې د کېدای چې مور غریبه به د یو ماشومانه ورته میچاج وي د کټ کې هغه به دغه شان پراته وي خدای نه وي چې پاسي او نن دا بوډا بوډۍ په دې باندې دا جنګ روان دی چې څو دا چا په کور کې ځای نشته غریبان بیا چې چا سره کور کې ما غوړي کمرو د ګور کې بس هغه کله اساسي او کله سو کله او دې په دې انتظار کې چې کله بدوی د دنیا نه ځي نو ګور د مور پلا سره خه کوي حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنه فسمعت قراءه جنت ته ننوتم نو چا به قرآن لوستو فقلت من هذا وما تبوسك جدا سوقت وما تقول شو چې حارثه ابن النعمان ده حارثه ابن النعمان رضي الله عنه رسول صلی الله كذلكم البر مور بلا چې سړی خکې مور بلا سره چې سړی خکې نه دغه زیته راسي په جنت کې تلاوتونه کې ناشته سره د مور بلا سره خکړي په دې باندې اوس ماته ډیر واقعیت د سلف او معلومه موضوع بل طرف ته یو ټیم نشته عمر ابن ذر رحمه الله کله چې عمر مړ شو د یو نیک انسان نو پلار به ډیر خپو چې هغه ذر دغه نومو جړې ډیر سخی جړل هغه ته ډیر جاړي به دې جوب جنغوي دې زوب د چای او ته ولې د کیسې چلو وی څومره ژوند چې د ما سره تیر کړی دی کنه دې چې د زمانه مخکې نه لري بلاره کې د ورځې به زه مخکې کولم او د شپې په خپل مخې تروانې پلار کې څوک څه گزار کې سره وځي چې په مالې کې دا ټول ژوند طریقه د ورځې به زه مخکې وم او د شپې به د مخې ته نو زه به شاته وم او په دې ټول ژوند کې چېرته دې دې ته نه راختلی چې زمانه اوچېتي چې په کوم ځای کې زه ولاړ وم هغې به لږ دنګ زه د هغې ته نه ختو پلار زما کته د کور دې چت ته به نه ختو مرګري بشرالو څخه خبره وته وکړه کور ځنی چې خدای ورسته ګوري ولې لاندې نو پلار ودري زه بروخه ما غلاندې پوری دی الله وخپش هغه دیږي ورسې به دی نشتی خدای دا غوغه هغه ادب دی د مور او پلار سره علي ابن الحسين د حسين رضی الله عنه زوی هغه ته چا دا وی چې تکره د مور سره روټي خوري نه ته د سرخان باندې چې خدای سره روټي نه خوري هغه پاتې ته روټي خوري ولي ناغو ته د دې درسه په دې یره کې مدي شنی چې ززان د غوخي سه پوټیر علامه یو ټنګر علامه او زما د مور باغی باندې نظری نه د مور به مخپش دا غیب په نظر او زبر واله من اخو بسوي مور ده او یزخه ته خو خپل مخې د کوم دی ابو مال راکی او په ځکه خو خبر راشي دومره باغوي سوچ کو د مور او پلار مبارک بلکې الله په قران کې سوي فلا تقل لهما اوف تکه به مخکینه کې دین لاندې سنشتګ نه الله به ذکر کړي اوف باندې اوف لګو مثلا کتابه مصیبت ته قرضه ده سخت ده د مور بلار مخ کې باندې اوف دا باز کې مور بلار سره کینی دا اوف تکه وي ولې باندې دې کې څه به دې د مور بلار خبره بدی کې دا چې کله ته دې سی وره دا غوډه زړه خپې زموږ دې زوی د ګوره سم مسله ده نو زړه بوله نه خپکه ځکه د مور پلار په مخ کې موږ دا څه دا وایي چې د خپل مصیبت تذکره بالکل مکوه هغه ته سمو چې ما د مسله ما د مسله دې خپکی به دی وای د غریبانو اسم کمزوري نو بزړه کې سوچونه رالو نو خبس شي خبر خراب شي نو خپل مسلې د کور د دروازې نه بهر ځان له حل کوا خپل خځې بیانو خپل بچو ته بیانو خو مور بلر مخ کې دي خبرو تذکره و د باز کې سادهګۍ د مور بلر مخ کې شروع کې ما د مسله ما د مسله نو دې خو به غمو دي شي خو هغه بوډا له خوب نه ورسي نګي الته دغه طاقت ختم شوی نو پلار غریب ارمان کې ارمان چې غزوانی ما به منډه والے مور غریب ارمانونه کې چې ما باندې غورځي ما به ځاله منډه والے ناغوی خپوش نو مور پلار به دومره زړه ته به تکلیف نه رسېږي دلیل به دې باندې چې شریعت دې خبرې لا څومره اهمیت ورکړي